د ننګرهار ولایت اړوند باټي کوټ ولسوالۍ چې زیات خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، کروندګري وایي چې سږ کال د کانال په دې ځمکه د توتي زمیني کرکیله کړي چې ښه پایله یې ورکړې. دوی په ټولو کروندګرو غږ کوي چې د کوکنارو په ځای د توتي زمیني وکړي ترڅو اقتصاد ورسره پیاوړی شي. په دې لس جریبه باندې توتي زمیني کرلې دي، نو دا توتي زمیني موږ تقریبا په اقرب کې کرلي وو، نو اوس انشاءالله د حمل کې راورسېدل. د لاهور نه راتله ډېر لرې علاقې نه راتله سټابري به هم ډېره مږلې کمزورې، نو هغه په 300 روپۍ افغانۍ به زموږ خلکو اخیسته. دلته موږ پک کوو په 1.5 روپۍ کیلو د خپلو وطنوالو ته ورکوو، کې تقریبا موږ سره 40-50 کارګر کار کوي. حاصل ماشاءالله الحمدلله زموږ چې د تخنیکي د لحاظه ورته ګورو ډېر ښه دی او دا یو ډېر مثبت او د دهقانانو دپاره یو نوی ګام دی چې په دې برخه کې اخیستل شوی دی. د توتي زمیني راټولونکي وایي خوښ دي چې د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه ګټي او په کور دننه ورته د کار یوه زمینه برابره شوي. دوی له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د کروندګرو سره د په مناسب وخت کې مرستې وکړي. دا نوی یو شی راغلی یو میوه ده، دې ته توتي زمیني هم وایي او سټرابري هم خلک ورته وایي. دا مخکې موږ نه وو لیدلی چې دا څه دی، نو اوس چې کوم دی دې سره اشنا شو. ډېره ښایسته میوه ده او همدغه شیونه باندې آبادېدل شروع کېږي. افغانستان را یو نوی شروعات همدغه دی. ډېر د دې نه متاثره یو دي نه مخکې دا اول ځل دی په پارمیسه کې چې دغه توتي زمیني کرلې شوې ده او نورو نه داخله کوو چې یاره دغسې د کار زمینې خلکو د برابرې کړي او همدغسې غریبو سره یو مرسته وشي او د هغې کارونه برابر شي. د ننګرهار د کانال رئیس وایي چې اوس مهال د کانال په ځمکه په 10 جریبه توتي زمیني کرل شوی او هڅه کوي چې د دې کرکیله زیاته کړي. د کانال په ځمکه باندې توتي زمیني د اول ځل لپاره کشت شوی دی. خوشبختانه چې نتیجه یې تقریبا مثبت طرف ته روانه ده. فی الحال لپاره تقریبا د 10 جریبو خواوشا په اندازه باندې امتحاني دوره ده توتي زمینی کرل شوی دی او الحمدلله چې حاصل مثبت دی. شاید تاسو به کتلی هم او د دې نه چې کوم عواید ترلاسه کیږي نو کروندګرو ته هغه هم خوشحاله دي. د اړتیا په صورت کې چې څومره اړتیا دلته موږ ته احساس کیږي نو په تدریج باندې به مخکې ځو چې حاصلات مو متضرر هم نشي. اوس مهال د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې توتي زمیني کرل شوی چې کروندګر یې وایي چې حاصلات یې ښه شوي دي. باورونه دا دي که د کرنې ریاست کروندګرو ته په مناسب وخت کې اصلاح شوي تخمونه ورکړي نو د یو لوري به د کروندګرو اقتصاد ورسره ښه شي او د بل لوري به د بهرنیو وارداتو مخه ونیول شي.